بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د صفر میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د وږي میاشتې 8 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د ادارو له مسؤلانو سره د ولایت مرستیال غونډه او له بنسټونو سره د سیمهیزو ادارو پر همغږۍ او همکارۍ ټینګار. د ښاروالۍ ادارې له لوري د 14 میلیونو افغانیو په لګښت په 12مه ناحیه کې د 1000 متره اوږد سړک د اسفالټ کار پیل. او د اطلاعات او فرهنګ رئیس د هرات د هنرمندانو د اتحادیې پر جوړولو ټینګار. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمر یم. د هرات ولایت مقام مرستیال الحاج مولوي عبدالقیوم روحاني، د اقتصاد وزارت د ټولو مؤسساتو او انجوګانو عمومي رئیس مفتي اشرفي، د سیمهیزو ادارو یو شمېر رئیسانو او د مؤسسو مسؤلانو په شتون غونډه جوړه سوه. د هرات ولایت مقام مرستیال الحاج مولوي عبدالقیوم روحاني د خلکو د ستونزو پر حل ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې د هرات سیمهیزه اداره به په ټولو څانګو کې د همکارو مؤسسو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت د مؤسساتو او انجوګانو عمومي رئیس مفتي اشرفي وویل ټولې مؤسسې باید د اقتصاد وزارت د مؤسساتو طرز العمل او قانون سره سم فعالیت وکړي او خپل کړنې د اړوند ادارو مسؤلینو سره شریکې کړي. هغه همداراز له مؤسسو څخه وغوښتل چې په یو ډول ټولو لیرو پرتو ولسوالیو ته مرسته ورسوي. د اقتصاد وزارت د مؤسساتو او انجوګانو عمومي رئیس همداراز زیاته کړه چې اسلامي امارت د قانون په چوکاټ کې د مؤسسو فعالیت لپاره د مناسبې زمینې برابرولو ته ژمن دی. بلخوا هم د مؤسساتو مسؤلینو د هرات سیمهیزې ادارې له همغږۍ څخه د قدردانۍ ترڅنګ خپلې کړنې او پلانونه د ولایت مقام مرستیال او د اقتصاد وزارت د مؤسساتو او انجوګانو عمومي رئیس سره شریکې کړي. هغوی همداره ډاډ ورکړ چې د اقتصاد وزارت د مؤسساتو قانون او طرز العمل سره سم به خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د ښاروالۍ ادارې د هرات ښار په 12مه ناحیه کې د 1000 مترو په اوږدوالي د سړک د اسفالټ کار پیل کړ. د دې پروژې ټولي لګښت څه باندې 14 میلیونه افغانۍ کیږي چې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي. د 12مې ناحیې اوسیدونکي د ښاروالۍ د ادارې د مسؤلانو د دغه اقدام د هرکلي ترڅنګ د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې د اسلامي امارت د هلو ځلو ستاینه کوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات ښار په 12مه ناحیه کې د څه باندې 1000 مترو په اوږدوالي او 10 مترو په پلندوالي د سړک د اسفالټ کولو د پروګرام پیل. مسؤلین وایي د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ دي او زیاتوي چې دغه پیسې به د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي. الحمدلله موږ نن د 12مې ناحیې مربوطه د جاده برادران جامع جاده ده چې د دې جادې اوږدوالی تقریبا 1000 متره دی او عرض یې دی 10 متره او د دې جادې هزینه ده تقریبا 14 میلیونه افغانۍ او مدت د قرارداد یې دا ده چې تقریبا په 3 میاشتې کې به انشاءالله تکمیل ته ورسیږي. قسمی که برای ما تعداد پروژه مهم است، از او که بیشتر کیفیت کار برای ما مهم است که کار با کیفیت باشه، چون پولی را که ما جمع آوری میکنیم، کار پروژه را که کار میکنیم پول از مردم است و باید کار با کیفیت شود. ما نه تنها بخش نظارت ما انجینر ناظر ما در این پروژه می باشه، آمریت نظارت ما می باشه، بعد از او خود هیئت رهبری ښاروالي نظارت میکنه. یعنی در رابطه با کیفیت کار ما خیلی معتاد است. د پروژې د تطبیق شرکت مسئول هم د با کیفیتو کارونو د ترسره کولو او پر خپل وخت د بشپړېدو خبره کوي.
این پروژه شامل درنج‌ها و به طول 1000 متر بلواره. مدت از این پروژه که هست 95 روزه و بودجه از این تقریبا در حدود 13 میلیون افغانیه و ما اطمینان میدیم که به همون قسمی که دیزاین شده انشالله به وقت و زمان معینی و با همون کیفیتی که انشالله دیزاین شده این اجرا میکنیم انشالله. د هرات ښار د 12 ناحیې یو شمېر اوسیدونکي د ښاروالۍ د ادارې د دغه اقدام د هرکلي په ترڅ کې وایي چې د اسلامي امارت له مسئولانو سره پوره همکاري کوي. جای دارد که تقدیر و تشکر کنم که امروز ما به درد این مردم بیچاره که سالها در خاک و باد و زندگی میکردن و همیشه آزار و اذیت میدن، امروز از طرف مراست محترم شورولی امارت اسلامی افغانستان این سرک به طول 1000 متر اسپات میشه، اسپات انشالله با کیفیت که ما مردم حاضریم همکاری خود داشته باشیم تا حد و امکانی که داشته باشیم. ما با شوروال محترم خود همکاریم. امروز خوشحال و خرسندیم تمام اهالی منطقه که این اسفالت میشه و ما از خاک و گرد و غباری که در منطقه هست از این تاثیر ما دور میشه و مرفوع میشه و ما خوشحال و خرسندیم و تشکر میکنیم از تمام پرسنل شهرولی، انجینران شهرولی و خود شهروال صاحب محترم و تمام همکاران از اونا. په همدې حال کې د هرات ښاروالۍ ادارې د هرات ښار په دې برخه کې د دغه سړک د پخه کولو کار پیل کړی چې په پام کې د سږکال د ښار په هر ګوټ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلي سي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې دغه ریاست هڅه کوي ترڅو ولایتونو او بهر ته د هنرمندانو د هنري سفر لپاره زمینه برابر کړي. مولانا حقانی د دغه ولایت له یو شمېر تیاتر هنرمندانو سره په کتنه کې وویل چې د هرات تیاتر تر کار لاندې دی او په معیاري ډول به جوړ سي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس په دې کتنه کې وویل چې د تیاتر د ودانۍ په جوړولو سره به ټول هنرمندان یوه اتحادیه جوړ کړي او پراخ هنري پروګرامونه به عملي کړي. په دې کتنه کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس د هنرمندانو د اتحادیې پر جوړولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د تیاتر په نوې ودانۍ کې باید هنرمندان په ګډه کار وکړي. ښاغلی حقانی وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې ولایتونو او بهر ته د هنرمندانو د هنري سفر لپاره زمینه برابره کړي. هغه زیاته کړه چې د هنرمندانو ستونزې د اطلاعات او فرهنګ له لارې حل کیږي او د هنرمندانو د ودې لپاره پلانونه لرو. دغه راز د فرهنګ او هنر امیر مولوي حمیدالله قیاسي هم وویل چې د هنرمندانو د اتحادیې په جوړېدو سره به د هغوی د کار زمینه پراخه سي. په دې غونډه کې هنرمندانو د تیاتر د جوړولو د هرکلي ترڅنګ د اتحادیې جوړول یوه اړتیا وګڼله. د ارشاد حج او اوقاف ریاست او د حج او عمرې خصوصي شرکتونو ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک سو. د حج د سفر باید د خصوصي حج عمرې شرکتونو اتحادیې لخوا ټاکل شوې ده چې د هغو حاجیانو لپاره چې په ګډو خونو کې د یوې میاشتې د اوسېدو اراده لري $1350 او د هغو حاجیانو لپاره چې د 21 ورځو د پاتې کېدو اراده لري $1250 امریکایي دي او په ګډو خونو کې د 15 ورځو لپاره د پاتې کېدو اندازه $1170 امریکایي دي. په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې د خصوصي شرکتونو اتحادیه دې جوړه سي او بشیر احمد د حج عمرې خصوصي شرکتونو د اتحادیې د رئیس په توګه وټاکل سو او دغه ریاست ته دې د استازي په توګه معرفي سي. په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې الوتنې به د دغه ولایت له خواجه عبدالله انصاري رحم الله تعالی هوایي ډګر څخه او کله هم د هیواد له مرکز څخه وسي. د هرات د پاسپورت ادارې مدیر مولوي محمد حسین رحیمي وایي د پاسپورتونو د ویش لړۍ موقتي نه ده او دا لړۍ لا هم روانه ده. د هرات د پاسپورت مدیر وایي چې اوس مهال هره ورځ 1500 پاسپورتونه په انلاین ډول ویشل کیږي. هغه وایي چې په لومړي سر کې پلان درلود چې پاسپورتونه په افلاین ډول وویشي خو د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله په انلاین ډول ویشل سوي دي. ښاغلی رحیمي له خلکو غوښتي چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره په خپل وار راسي او له ګڼې ګوڼې ډډه وکړي. ښاغلی رحیمي وایي چې د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابر سوي او خلک کولی سي خپل اسناد پروسس کړي. هغه واضح رد کړي چې ګواکې د پاسپورت د ویش پروسه موقتي ده او د پاسپورت د ویش د زیاتوالي اعلان وکړ. خو د هرات یو شمېر ښاریان چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي د پاسپورتونو د ویش له زیاتوالي خوښ دي
خو له چارواکو غوښتنه کوي چې پاسپورټونه په منظم ډول وویشي. د اتمې ناحیې د جامع انصاري جومات د سړک د کانکریټي پروژې کار پیل سو. د هرات ښاروال ملا عبدالرازق راشد، د ښاري حکومتولۍ رئیس، تخنیکي او مسلکي وکیل ګذر او د خلکو په حضور کې د 508 مترو په اوږدوالي او 6 مترو په پلندوالي د 150 کانالونو او کانکریټي پروژې د تالار اسمان کوڅې د ښاروالۍ له انکشافي بودیجې څخه د اتمې ناحیې د انصاري سړک پای د ښاروالۍ د ادارې د مشرتابه او مسؤلینو په شتون سره د پټۍ په پرې کولو سره پرانیستل سو. په دې پروګرام کې د هرات ښاروال ملا عبدالرازق راشد د باختر اژانس له خبریال سره په خبرو کې وویل چې دغه پروژه د 4 میلیونو افغانیو په لګښت په 4 میاشتو کې بشپړیږي. بلخوا د ښاري حکومتولۍ رئیس استاد محمد جاوید مایار له ټولو ښاریانو وغوښتل چې د ښاروالۍ له ادارې سره په بېلابېلو برخو کې همکاري وکړي. دغه راز د ښاروالۍ تخنیکي او مسلکي مدیر انجینیر عبدالاله قاضي وایي چې د هرات ښاروالۍ په بېلابېلو برخو کې کار کوي او د تګ راتګ ستونزې د لومړیتوب له مخې حل کیږي. په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي خوښ دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره به وروستۍ هڅې وکړي. په هرات کې 4000 زده کوونکي د چشاک له صحي اوبو برخمن شول. د هرات د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د دغه ولایت د کشک کونې ولسوالۍ په کاریز زمان، کوکلام، جی سلطاني او خواجه قلندر ښوونځیو کې د اوبو 4 څاګانې کیندل سوي چې شاوخوا 4500 زده کوونکي ترې ګټه اخلي. د دغه ریاست د خپرونو مسؤل سید نبی قتالي د باختر اژانس له خبریال سره په خبرو کې وویل چې د دغه څاګانو د کیندلو له اړخه په دغه ښوونځي کې د بیا رغونې لکه د تشنابونو عصري کول، د تشنابونو ترمیم، د سپیټیک څاګانو جوړول او د چشاک د اوبو د ذخیرې نصبول هم ترسره سوي دي. د وویل چې پر دغه ودانیو څه د پاسه 4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د راضي مؤسسې لخوا تمویلیږي. هغه وویل دغه ریاست هڅه کوي چې د هرات ولایت ټولو سیمو ته په تعلیمي او ساختماني برخو کې لازمي اسانتیاوې برابره کړي. د هرات ولایت فارسي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ لخوا یو اندازه نشهیي توکي د عمان بټۍ کشف او له منځه یوړل. د هرات ولایت د فارسي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ منصوبینو د دغه ولسوالۍ له اړوند د ملرود سیمې څخه د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې 2400 کیلوګرام عمان بټۍ چې د نشهیي توکو په جوړولو کې کارول کیږي کشف او له منځه وړي دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام رااړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. پنجشنبه هرات ښار لمر 4 درجه 14 تیتای 18، غوریان اوریاز 4 درجه 12 تیتای 19، کراخ لمر 4 درجه 10 تیتای 12 او پشتون زرغون لمر 4 درجه 18 تیتای 19. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د ادارو له مسؤلانو سره د ولایت مرستیال غونډه او له بنسټونو سره د سیمهیزو ادارو پر همغږۍ او همکارۍ ټینګار. د ښاروالۍ ادارې له لوري د 14 میلیونه افغانیو په لګښت په 12مه ناحیه کې د 1000 متره اوږد سړک د اسفالټ کار پیل. او د اطلاعات او فرهنګ رئیس د هرات د هنرمندانو د اتحادیې پر جوړولو ټینګار. درنو قدرمنو لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیس سټیشن ته راسپارم.